سلام ستړي مشه وخت مو په خیر په راګرځوم د نن ورځې مهمو خو لنډو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. د ننګرهار په خیوا ولسوالۍ کې په جنازه کې چاودنه شوې چې ډېره مرګ ژوبله اړولې. د ولسي جرګې غړی حاجي حضرت علي وایي چې په چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي او تر 100 زیات ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼی وایي چې په خیوا ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو د شوې چاودنې په پایله کې نږدې 40 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چې په دې پیښه کې څو کسان وژل شوي او څو ټپیان دي خوږیاڼي په اړه معلومات نه دي ورکړي. وسله والو طالبانو په دغه پیښه کې لاس لرل رد کړي او یا د پیښې غندلې ده. د زابل ولایت مرکز کلات ښار اړوند د کباړیو په کوڅه کې نن پر یو پولډر موټر چسپکي مین چاودنه شوې ده چې پر مهال یې 4 کسان ژوبل شوي دي. د معلوماتو له مخې په ژوبل کسانو کې د زابل ولایت د ملي امنیت د تعمیراتو قراردادي هم شامل دی چې دواړه پکې پرې شوي دي. کورنۍ چارو وزارت وایي چې وسلوالو په دشت پرچې سیمه کې یو روغتون ته ننوتي او له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوختي. وسلوالو طالبانو په برید کې لاس لرل رد کړي. بل خو بیا سرچینې وایي چې په پیښه کې د یوې ښځې په ګډون 15 کسه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. په دې اړه نور جزئیات په نورو ویډیوګانو کې تاسو ته درکړو. حامد کرزی وایي د جګړې دوام د سولې پر وړاندې پردۍ دسیسه ده. پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې په هیواد کې وروستۍ جګړې او د تاوتریخوالي دوام د جدي اندېښنې وړ دی. د په خبره د جګړې شدت او دوام د سولې پر وړاندې پردۍ دسیسه ده او دوی نه غواړي چې دلته دایمي سوله او ثبات تامین شي. نوموړی په اعلامیه کې په بلخ ولسوالۍ کې وروستی هوایي برید هم په کلکو ټکو غندلی دی. آلمان افغانستان ته نوې بې پیلوټه الوتکې لېږي. د آلماني رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د دفاع وزارت غواړي چې افغانستان ته نوې هیرون ټي پی ډوله بې پیلوټه الوتکې ولېږي. دفاع وزارت دمګړۍ دغه طرحه د آلمان پارلمان ته سپارلې ده او د دوی تر منلو وروسته په عملي کېږي. دغه الوتکې تر ډېره په هوا کې پاتې کېدای شي، واضح انځورونه لیږدولی شي، وسلې کارولی شي او د جګړې په ډګر کې ترې د بریدونو لپاره استفاده کېدلی شي. آلمان ویلي په دې سره به په افغانستان کې ماموریت لا دقیق او بریالی وي. آلماني ځواکونه دمګړۍ د هیواد په شمال کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. دوی د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت مخې ته وړي. او وروستی لنډ خبر مو دا چې په هیواد کې د کرونا 287 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا 287 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د امیر روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بېلابېلو لابراتوارونو کې 241 مشکوکې پیښې څېړلې دي. د په خبره له دې ډلې 281 مثبتې وې. په دې سره د ټولو مثبتو پیښو شمېر 4993 ته ورسېد. همداراز په 24 ساعتونو کې د کرونا له امله 15 ناروغان مړه شوي او 14 کسه نور بیرته ترې جوړ شوي دي. په دې توګه د ټولو مړه شوو شمېر 122 او د بیرته جوړ شوو کسانو شمېر 610 ته رسېدلی دی. لیدونکو ډېره زیاته مننه چې تر وروستیو راسره پاتې شوئ. تر بیا ښې چارې.